ښه راځو ملګرو نن په یو بل تخنیک باندې کار کوو د کمپیوټر چې څنګه موږ پوه شو چې زموږ کمپیوټر د څومره وخت لپاره چالان پاتې شوی دی یعنې څو ثانیې څو دقیقې څو ساعتونه زموږ کمپیوټر د څومره وخت لپاره چالان پاتې شوی صحیح ده نو د دې لپاره به تاسې لومړی راشئ په ټاسک بار به کلیک کړئ او نه بعد به راشئ ټاسک منیجر ته ټاسک منیجر نه بعد به راشئ پرفارمنس ته او نه لاندې به راشئ آپ ټایم دومره ټایم لپاره زموږ کمپیوټر چالان پاتې شوی دی او لنډه طریقه کنټرول شفټ اسکیپ به ووایئ کنټرول شفټ اسکیپ هغه نه بعد پرفارمنس نو لاندې موږ ته ښه چې زموږ کمپیوټر تر دومره وخته پورې چالان پاتې شوی دی